دوی د هغه دهقانانو د پیدا کېدو په تکل کې دي چې له طبیعي افتونو څخه زیانمن شوي وي، تر څو یې پیدا او د غنمو د اصلاح شوي تخم د سروې په لیست کې شامل کړي. همدې ځای اوسېدونکی نوم دې څه دی؟ ممتاز. ممتاز ځمکه لري که نه لري؟ للمي ده که ابي؟ للمي هم ده ابي هم ده. او ابي ځمکه څومره لري؟ ابي به یو 2-3 جریبه وي. او دروازه په دروازه پټي په پټي په دې حق لګو چې هغه خلک چې کم مستحق خلک او موږ خپل وګورو چې ځمکه هم د 2 جریبه نه زیاته ولري، ابي ځمکه ولري او عمر هم د زیات وي، دهقان وي، حقیقي معنی باندې دهقان وي. یا د سروي چې پکې 10200 مستحق دهقانان شامل دي چې د کونړ په 11 ولسوالیو کې جریان لري. د اپیو په مالی ملاتړ باندې او د FGA په همکارۍ سره د 140 WK پروژې د لاندې د کونړ په 11 ولسوالیو کې 10200 دهقانانو ته چې د 2 نه تر 15 جریبه پورې اوی ځمکې لري، هغوی ته موږ 50 کیلو اصلاح شوي تخمونه، 50 کیلو DPA سره، 50 کیلو سونا یوریا او د دې ترڅنګ هممهاله موږ دوی ته تخنیکي ټریننګونه هم ورکوو تر څو چې زموږ د دهقانانو حاصلات زیات شي. عبدالحسیب ناصح چې د خوړو کرنې د نړیوال سازمان لوري د یاد ټیم څخه د نظارت په موخه راستول شوی وو، د مستحقو دهقانانو د پیدا کېدو د سروې څخه داسې مهال خوښي څرګندوي چې یاده پروسه له نږدې څخه څاري. موږ د FGA ټیم سره ګرځو، څه کلو کې پرونو ګرځېدو، مونیټورینګ بخش کار کوو، نو تر اوسه کومه ستونزه نشته. انشاءالله موږ هر کور باندې دوی ګرځي، ورسره موږ هم ورسره یو او لسم راځي دی او ټاپور اوس راغلي و فیرونی کلي ته، نو فیرونی کلي کې هم کار شروع کړی دی دوی. نو د FGA کارمندان دي، کور په کور ځي، سروې کوي او هم به ساحې ته ځو، هغه د چا چې ځمکه ده هغه هم خلک هلته پیدا کېږي. تر اوسه که مشکل نشته دی او ښه په کامیابۍ سره پروسه روانه ده. ورته مهال هم دهقانان د یادې پروسې د شفافیت څخه راضي دي. دوی زیاتوي اپیو FGA کارمندان نه مننه کوو چې موږ دلته ګډې ساتلې وو، هغې راغله او موږ سره یې دغه مرکه وکړه په دې حالاتو کې، خوشحاله وتې او هر کله دې راشي. او دا 4 جریبه ځمکه وه زموږ ویلي کله کور یې وه ده. د دې پروسې نه موږ ډېر راضي یو، د دې دا ورونه راځي، دروازه په دروازه باندې د هر یو ورور نه پوښتنه کوي، د هر یو معلومات ته اخلي د دغه په باره کې او پټي په پټي باندې پوښتنه کوي. دې نه مخکې کومه موسسه داسې نه ده راغلې چې دا شان دروازه په دروازه خلک یې د کور نه راایستلي دي او پوښتنې ترې کړي دي او دا تخمونو په باره کې ته پوښتنې کړي دي، داسې کومه موسسه نه ده راغلې. زاهد الله شینواری، سیمه نیوز، کونړ.